حکمتیار د امریکا خاینانه پلان رسوا کړ. وایي که امریکا د افغانستان پیسې چاپ کړي نو د پیسو ډیره برخه به مقاومت او د ازادۍ جبهو ته ورکړي. دا چې تازه نور څه ویلي، جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په امریکا کې د افغانیو د پیسو د چاپ په اړه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د پیسو په چاپولو سره به امریکا د یادو پیسو ډیره برخه د مقاومت جبهې او ازادۍ جبهې او نورو بهرنۍ لاسونو ته ورکړي. د حزب اسلامي مشر وایي د مسلې د ټولو افغانانو اندېښنې راپارولې دي. د هغه په وینا ټاکل شوې وه چې دا موضوع په دوحه کې له طالب پلاوي سره د امریکایي پلاوي په احتمالي ناسته کې نهایي شي. هغه د جمعې د لمانځه په خطبه کې زیاته کړه چې د اوکراین په کړکېچ کې بې طرفه پاتې کېدل او نه هم په امریکا کې د پیسو چاپولو سم او ګټور کار دی، ځکه د حکمتیار په وینا دا دوه لویې او نه جبرانېدونکې تېروتنې دي. هغه ټینګار وکړ چې په امریکا کې د افغان بانک نوټونو له خپرېدو سره جوړجاړی د امریکا تر ټولو ناوړه شرایطو ته تسلیمېدل او د استاد رباني په مشرۍ د ائتلافي حکومت د بدې تجربې تکرار دی. حکمتیار په قطر کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د لیدنې لغوه کېدو ته په اشارې سره طالبان د نجونو د ښوونځیو په اړه د امریکا له ژمنو څخه په سرغړونې تورن کړل او ویل امریکا په پرله پسې ډول له دروغو کار اخلي. دا کار یې وکړ او خبرې یې په یو اړخیز او غیر متوقع ډول ودرولې. هغه په دې باور دی چې د خبرو اترو ځنډېدل بل لامل دی، ځکه مستقیما د چین د بهرنیو چارو وزیر او افغانستان ته د پوتین د ځانګړي استازي له ناڅاپي سفر سره تړاو لري. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.